سلامونه ګرانو کتونکو، دیدار یوسفزی یم. نن ستاسو سره خبره کومه د ګردو د کاڼو په حواله باندې چې موږ ورته کډني سټونز وایو او ځینې خلک ورته د پښتورګو کاڼي هم وایي. عموما په دنیا کې په هر لسم کس ته یا په لسو کې یو تن ته د ګردو کاڼي په ژوند کې یو پیره کیږي، یو ځل یا دوه ځل یا چاته درې ځله. او عموما چې په چا کې دغه فیملی هیسټري یا په خاندان کې را روان وي نو هغو ته دا امکان چې دی لږ زیات شي. اصل کې د ګردو دا کاڼي دي څه، د عام خلکو دا خیال یا زموږ پرسپشن چې د ګردو دا کاڼي په اوبو کې چې کوم وړې وړې ذرات د شګې هغه چې موږ کله وڅکو او بیا لکه هغه ګردې ته لاړ شي او یا هغه شګې په تشو متیازو کې وځي او یا د هغې نه غټ کاڼي جوړ شي یو ځای شي، نو داسې خبره نه ده، دا مس پرسپشن دی د خلکو. اصل کې کوم چې مونږ اوبه څکو یا که په هغې کې وي هم نو هغه داسې شي چې لکه کله معدې ته لاړ شي نو هغه چې دی د هغې نه کلشیم کاربونیټ جوړ شي او یا کلشیم اکزلیټ د هغې نه جوړ شي او دغه چې دی نو بیا په ډکو متیازو کې هغه وځي. نو د هغې د ګردو سره څه واسطه ډایرکټ نشته. د ګردو کاڼي چې دا دي نو دا هم په دې ګردو کې جوړیږي. دا څنګه جوړیږي؟ لکه زمونږ ګردې چې دي نو هغه تاسو ته پته ده چې لکه تشه متیازې جوړوي او کله چې دا تشه متیازې جوړوي نو د دې تشو متیازو سره د وجود نه فاضل مواد یا فاضل مادې چې ورته موږ وایو کوم چې په کار نه وجود ته نو هغه هم وباسي او دغه شانتې وجود صحتمند ساتي. خو کله چې لکه داسې چلو شي چې مونږ اوبه کمې څکو او دا متیازې تشه متیازې ټینګې شي نو دغه چې دي یا دغه ذرات چې کوم دي یا دا فاضل مادې چې کوم دي دا په یو بل پورې ونښلي د کرسټل په شکل کې او کله چې دا په یو بل پورې ونښلي نو د دې نه کاڼي جوړ شي، ورو غټیږي او بیا دومره غټ شي چې په دې ګردو کې چې کوم خپل فلټریشن پایپونه یې نري نري نو دا په هغې کې نشي پاس کېدی او دغه شانتې دا کاڼي هلته په وجود کې راشي. دا کاڼي چې دي عموما لکه درې قسمه یو ته موږ کیلشیم اکزلیټ وایو، بل ته کیلشیم فاسفیټ وایو او دریم ته یوریک اسید کاڼي موږ وایو. د ټول نه زیات چې دي نو دا کیلشیم اکزلیټ دي. اوس کیلشیم چې دی لکه زموږ د خوراک زموږ دپاره ضروري هم دی، موږ به خورو کیلشیم په ډیرو څیزونو کې لکه په پیو کې، په دغه کې، په غوښه کې او په هګو کې وغیره په ډېرو څیزونو کې دا کیلشیم دا زموږ د وجود ضرورت دی. نو څومره چې زموږ وجود ته ضرورت وي نو هغه کیلشیم خو مونږ وجود استعمال کړي، د هغې نه چې کم زیات شي نو هغه زیاتي چې دی دا ګردې بیا په تشو متیازو کې وباسي. خو کله چې مونږ اوبه لږې وڅکو، ټیک ده، کله چې مونږ اوبه لږې وڅکو متیازې ټینګې شي او متیازې چې دي نو هغه لکه دغه شي اسیډک شي او مونږ ته پته لګي چې یاره دا ټینګې دي، رنګ بدل کړي نو هغه دا فاضل مادې چې دي دا بیا په یو بل پورې ونښلي. دغه ځای چې کله دې سره اکزلیټ دا مادې چې کوم دي هغه ورسره یو ځای شي نو دا کیلشیم اکزلیټ کاڼی جوړ کړي او دا سخت شي. اوس لکه موږ اوبه کمې څکو نو دا مسله موږ ته جوړیږي. عموما خلک د خپلو تشو متیازو د رنګ نه هم دا پته لګولی شي چې یاره که دا زیاتې ټینګي زیړې په دې باندې هم زما خیال دی چې ما په یو ځای کې خبره کړې وه چې لکه رنګ د دې بدلیږي نو بیا چې دی هغه موږ ته پته لګي چې آیا په ما په وجود کې د اوبو کمی شته که نشته. عموما داسې ویلی کېږي چې لکه 12 ګیلاس اوبه چې دي هغه څکل پکار دي، خو بیا هم موسم ته کتل پکار دي، وجود فزیک ته کتل پکار دي او د وجود ډیمانډ ته کتل پکار دي چې لکه موږ له څومره اوبه څکل پکار دي. خو کله چې دا اوبه کم وي په وجود کې کم شي نو لکه دغه د کیلشیم دا کرسټل د دغه د اکزلیټ دا یو ځای شي او د دې نه کاڼی جوړ کړي. اوس دغه اکزلیټ چې کوم دي نو دا زموږ سره په سبزیانو کې او زیاتره په ټماټرو کې په ټولو شنو سبزیانو کې دا اکزلیټ تاسو به لیدلي چې کله لکه کاڼی د چاته د ګردو د کاڼو مسله نو هغو ته وایي چې سبزیانې به نه خوري یا سبزیانې پلانې به نه خوري، دا د اکزلیټ د وجې نه په دې کې اکزلیټ. خو دې مطلب دا هم نه دی چې لکه موږ له اکزلیټ نه دي په کار، وجود له په کار دي ځکه چې د هغې خپل کار دی. خو چې کم زیاتي نو زیاتي چې بیا تشو متیازو کې وځي نو چې کله متیازې ټینګې شي نو بیا دا مسله جوړه شي. نو یو خو موږ له په کار ده چې لکه اوبه په خپل وخت باندې برابر اوبه څکو او د وجود کې د اوبو کمی موږ رانولو. بیا که موږ دې تشخیص کوو نو په وینه کې وینې ټیسټ کولی شو، الټراساونډ کې پته لګي، په دغه کې پته لګي، یوریک اسید ټیسټ کوو او بی ام پی ورته وایي، یو هغه دغه دی د
بیزل میټابولیک پینل BMP بیزل میټابولیک پینل یا CMP ورته هم وایي کمپریهنسیو میټابولیک پینل. نو دا دوه ټیسټونه لکه د وینې کوي او په هغې کې بیا پته لګي چې یاره څه مسله داسې شته که نشته. ورسره یوریک ایسډ کوي لکه چې یوریک ایسډ ګاوټ جوړوي دا کټه ګوته چې دا دویم بنده دې وپړسوي. په دې باندې هم زما یو ویډیو شته ملګري کتی شي که غواړي. نو دغه ټیسټونه کېږي څنګه چې ما وویل دې نه الټراساونډ کېږي د دې نه علاوه او سټي سکین هم کېږي. نو دا تشخیص بیا لکه علاج چې دی نو هغه پکار ده چې موږ زیاتې اوبه وڅښو بیا دواینې او په هغې کې چې ډېر دغه حساس کیس نو په هغې کې سرجري هم کېږي او نور مختلف طریقې دي د کاڼې ماتولو. نو دا ټول بیا د کاڼو د علاج خبرې. خو د علاج نه غوره خبره دا ده چې موږ اوبه زیاتې وڅښو او زموږ تشه متیازې ټینګې نه شي او نروبې پاتې شي او دغه زیاتي مادې چې کومې دي یا فاضل مادې چې دي هغه د وجود نه وځي او زموږ وجود صحتمند پاتې شي. مننه.